الله تعالی فرمایي ای نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته د مثال په ډول د هغه کلي د خلکو قصه واوروه چې هغوی ته پیغمبران راغلي ول. کله چې موږ هغوی ته 2 رسولان ولېږل نو هغوی هغه دروغجن وګڼل او بیا مو دریم د مرستې دپاره ولېږه او هغوی ټولو وویل چې موږ تاسې ته د رسولانو په توګه رالېږل شوي یو. خو د کلي خلکو وویل چې تاسې نور هیڅ نه یې، زموږ په شانتې انسانان یې او رحمان خدای هیڅ چې شی نه دی نازل کړي، تاسې په ښکاره دروغ وایئ. رسولانو وویل زموږ رب ته معلومه ده چې موږ تاسې ته خاص رسولان رالېږل شوي او په موږ باندې د صفا پیغام رسولو نه پرته نور هیڅ مسؤلیت نشته. د کلي خلکو وویل موږ خو تاسې د ځان دپاره بد قدمي ګڼو او که تاسې له دې خبرو لاس وانخلئ نو موږ به مو سنسار کړو او زموږ لخوا به تاسې ته دردناکه عذاب ورسیږي. رسولانو جواب ورکړ ستاسې بد فعل خو له تاسې سره دی. آیا تاسې دا خبرې ځکه کوئ چې تاسې ته نصیحت وکړی شو؟ اصله خبره دا ده چې تاسې د حق نه تیر شوي خلک یئ. په دې دوران کې د ښار د لرې ګوډ نه یو سړی په منډه راغی او وی ویل ای زما د قوم خلکو د رسولانو پیروي وکړئ د هغه خلکو چې د تاسې نه څه بدل نه غواړي او په سمه لار دي. آخر زه ولې د هغه ذات بندګي ونه کړم چې زه یې پیدا کړی یم او د هغه لوري ته ستاسې د ټولو ورګرځېدل دي. آیا زه له هغې نه پرته د نورو معبودانو بندګي وکړم؟ که رحمان خدای ما ته څه زیان رسول وغواړي نه خو د هغوی سفارش زما څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما خلاصولی شي. که ما دا کار وکړ نو زه به په ښکاره ګمراهۍ کې پرېوځم او ما خو ستاسې په رب ایمان راوړی، تاسې هم زما خبره ومنئ. آخر هغه خلکو هغه قتل کړ او هغه سړي ته وویل شول چې داخل شه جنت ته. هغه وویل افسوس چې زما قوم ته معلومه وای چې زما رب زه په چی شي وبخلم او زه یې په عزتمندو کې داخل کړم. له هغه نه وروسته موږ د هغه په قوم له اسمانه څه لښکر نازل نه کړ او د لښکر د نازلولو څه حاجت هم موږ ته نه و. فقط یوه زلزله وشوه او ټول ساړه پرېوته. د بندګانو په حال باندې افسوس دی، هغوی ته چې هر پیغمبر راغی د هغې پورې ټوقې او مسخرې وکړي. آیا هغوی نه دي لیدلي چې موږ له هغوی نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي چې بیا هیڅ کله د دوی خواته راستانه نه شو او دوی ټول به یوه ورځ زموږ په وړاندې حاضرېږي. د دې خلکو دپاره مړه ځمکه یوه نښه ده او موږ هغه را ژوندی کړه او د هغه نه مو غله راوویسته چې هغه دوی خوري او موږ په هغې کې د خرما او د انګورو باغونه پیدا کړل او د هغې نه مو چینې راوویستې تر څو دوی د هغې میوه وخوري او دا هر څه د دوی د خپلو د لاسونو پیداوار نه دي. نو آیا دوی شکر نه وباسي؟